دا یو ورو سوال کړی دی مکه مدینه کې چې کمې کوترې دي د دې څه خاصیت شته؟ جواب د دې مسلې هغه دا دی چې زموږ دا ملکونه چې دي دا بر صغیر ده او عموما دا عجم د عجم او د عرب خیری عجم د دوی سره په دین کې دا خزعبلات او ډکوسلې ډېرې دي پالتو خبرې او په دې سخت مین دي انتهایی په دې خبرو باندې زموږ دا خلک مین دي چې ته ورته کله ډکوسلې او هسې ګډې وډې وي خو صحیح خبرې له چې راشي نو دا خبره بورکوي تنګوي وجه دا دی چې شیطان تا ته هغه غلطه خبره ښایسته کوي او دې ځای کې شیطان ته تنګوي نه پرېږدي شیطان ته حق ته او صحیح مسلې اورېدو ته نو دا خبره یې جوړه کړې ده چې د مکه کې چې کومې کوترې دي او د جنت دي او د پلانیزي دي او د علانیزي دي او دې ته چې کومې دانې اچولی کېږي بعض پکې دا نصیحت او وصیت کوي چې څوک حج او عمرې ته راځي چې دې ته چې را کومې دانې اچولی کېږي دا به راوړي ځینې یو څو دانې دا به هغه ښځې له ورکوي چې بچي نه کېږي نو الله والا بچي ورکوي نو زموږ دا خلک ما په خپلو سترګو لیدلي لګیا وي هغه کوترو د مخې نه به دانې راوچتوي بله دې سره دا مسله چې دغه کوترو ته کله ناکله داسې چې دانې ورته ډېرې اچولی شوي بیا هم دا خلک راځي او دانې ورته نورې وراچوي ګوره دې چې له دومره اهتمام د دې کوي نو د ده په زړه کې دې سره یو خاص اعتقاد وي چې دوی ته دانې اچول دا د جنت په دروازه باندې ورننوتی دي نه که ضرورت ترې محسوس کو چې ضرورت ته یې ورته دانو وږي شوي دي دا کوترې او مخې ته ورته څه نشتي دانې والا ور واچوه ورته خو چې کله ته وینې چې دا ځمکه ډکه پرته ده او یو درې څلور کوترې پکې لګیا دي ته څه کوې چې نورې دانې رالې هغه وراچوي دغه پیسې راواله په بل ځای کې صدقه که په دې مکه کې غریبانان هم شتي په دې مکه کې فقیران هم شتي نو صرف دا نه چې ته کوترو ته یې ډډه لګولې او په 2 ریاله ځان خلاصې ځکه چې پوڼۍ به څو ده اب په 2 ریاله ده که اوس غریب له ورکوي نو خو به لږې زیاتې ورکوي نو په 2 ریالو ځان هم خلاص کو او د کوترو باره کې چې کوم اعتقاد و هغې کې هم دی لګیا دي ها یو مسله یاده کوي حدیث کې دا راځي که په صحیح بخاري کې دی چې دا مکه دا حرم الله عزتمن کړی دی ځکه یې دی حرم کړی دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د دې ونې پرې کول د دې بوټي شو کول د دې ښکار زغلول د دې نه منع راغلی ده نو صرف دا ده چې د حرم په حدودو کې دننه ته دا کوترې نه ښکار کولی شي او نه به یې زغلی اوس پرېږدي چې کوم ځای کې وي دا عزت دی نو دا عزت د دې کوترو دی اصل کې دا د دې ځمکې دی چې په دې ځمکه باندې دومره امن او امان دی چې دلته ته ښکار نشي کولی نه یو څاروی ته زغلولی شي او نه یو مارغه تنګولی شي خو نور د مکې او د مدینې د کوترو څه خاص فضیلت هغه نشته بل ورځ مې د یو بریلي مولوي صاحب ویډیو کته پنجابی و نو هغه ویډیو په ملیونونو خلکو کتلې ده په ملیونونو ځکه ما ته اوس دا کیسې زموږ خوښ هغه یو کوی له ورغلی دی زوړ پخوانی کوی دی او د هغې سره خوا کې ولاړ دی وایي چې دا هغه کوی دی چې د دې نه 80 پیغمبرانو وبس کړي دي 80 پیغمبرانو د دې نه وبس کړي دي او چې د دې د اوبه چا وس کړي نو د هغه دا ښه کېږي او دا مرض ښه کېږي او دا ښه کېږي او دا ښه کېږي او موږ اوس دلته ولاړ یو تاسو ته چې دی بالکل مباشر لایف ښایي په ملیونونو خلکو دا ویډیو کتلی ده اوس د دې په ځای کې ته دې خلکو ته د توحید یو مسله بیان کړي نو دا به دله یو څو سوه کسان وګوري هم ډېر به مشکله خو دا قسمه خبرې خوښې دي چې دلته دا او دلته دا او دلته داسې نو په هغې کې رښتیا هم کیدی شي او دروغ هم کیدی شي او که بالفرض داسې شي لکه مدینه کې بعض داسې کویان دي تاریخي اوس هم شته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وبس کړي دي د هغې دا مطلب خو نه شو چې ته زه په دغه کویانو باندې لاس راکاږه یا د دې په اوبو کې شفا ده د دې لپاره به دلیل پکار دی موږ کې دا کار دی چې داسې څه تاریخي څه ځای وګورو به ونښلو
او چې څو پورې موږ په هغې کې بیا 2 رکعته مونځ نه یې کړی نو بیا خو ته بلکل فارغه کېږو. زه یو پیر غار حرا ته ختلی وم، یو پیر وړوکوالي کې ختلی وم، بیا مې داسې د ذهن نه دا ځای لږ دغه شی و چکر دپاره، ځکه چې غار حرا ته خته عبادت نه دی. نو بیا یو پیر لاړم هسې دا د کرونا د دغه نه مخکې عمرې ته تلم، چې هلته مې چکر ور چې زه به راوختم ورب الکعبه ما که زه جومات ته رالم، دومره جانمازونه پراته دي او په مانځه خلک ولاړ دي او جړاګانې او کمې سلګۍ چې زموږ او اکثر پاکستانیان، افغانیان، انډین، بنګالیان دا خلک ولاړ او کمې سلګۍ، کم تصویران، کم لیکل او په دې کاڼو باندې چې پراته دي، پراته بلکل مخامخ کور د الله ښکاري چې هلته یو مونځ په یو لاک دی، هلته نه جړا کوي نه سلګۍ وایي، خو دیزي ته چې دا غار حرا صحیح ده. لاړ شه سوچ وکړه، دا ښکلې خبره چې وګوره پیغمبر به دلته راتو او دلته به ناست و، څومره سخته یې تېره کړې ده، دا د سوچ مقام دی. خو دغه ځای کې 2 رکعته کول دا کوم ځای کې راغلي دي؟ بیا هلته جړاګانې او دا خاورې سټل او بیا نومونه لیکل. حکومت له د الله اجر ورکړي، وخت په وخت دوی دا کاڼي صفا کوي او دوی له رنګونه ورکړي، ځکه چې ورته پته ده چې یاران راځي هغو سره لیکل به هلته کوي. او دا عجیبه خبره ده، وایي چې د چا نوم دې هلته ولیکو مکه مدینه کې نو الله دلم توفیق د راتلو ورکوي. که داسې کېدی موږ به دا دیوالونه د مکې مدینې ډک کړو چې دا خلک رامات شي راشي. کمزوري خبرې دي. او زموږ یو ملګری په دې ډیوټۍ باندې و په مدینه کې، کوم ځای کې چې د حمزه رضی الله عنه قبر دی نو هغه به دننه ننوتی او څو پیرې نو هغه ماته عجیبه قیسې بیان کړې. هغه وایي دا خلک راشي پیسې ورته راګوزاري، ځکه چې هلته خو موږ پاکستان کې او خپلو ملکونو کې درګاهونو دربارونو سره عادت یو، هلته چې ورشي دربار کې پیسې ګزاري، نو دلته ما خپل خوی کې د هغه قبر ته پیسې راګوزاري. او څوک د زنانو ویښتې راوړي هغه یې راجمع کړي راګوزاري، به دې کې څه مقصد دی؟ پاڼې یو څو پاڼې پکې ما ته وښویا، یو کې لیکلي وو ته چې زما د خور بچي نه کېږي بچي وله ورکړه، او دا قسمه خبرې. او دا په مخه دا لیکل کېږي او د حکومت راځي کسان لالیږي او دې له رنګونه ورکړي او دا سپا او بیا سبا له بیا شروع کړه او بیا شروع او وایي چې تازه کې و د دوی ته خو خوشحاله شي چې لکه اوس پې ګنجایش ډېر شو، یعنې دې ته سوچ نه کوي چېرې دا موږ چې کوم کار کوو دا په شریعت کې شته، نه عقل مني نه نقل مني. نو الله زموږ په حال باندې رحم وکړي.